په دې وروستیو کې د کندهار په هوایي ډګر کې 112 سکې چې د اسلامي دورې، د کابل شاهانو دورې، تیمورشاهي دورې، دغه ترڅنګ قاجاري او د ځینې نور دورو سکې مې ولیدې چې دغه سکې د ژړو څخه جوړې، د سپینو زرو څخه یو شمېر د اوسپنیزو توکي دي، یو شمېر داسې سکې خو پکې کې دي چې په هغوی کې کلمې نوشته دي. دغه دورې چې په افغانستان کې مخکې تېره سوي دي او دغه سکې د هغوی سره تړاو لري، تقریبا 200 کاله، 300 کاله، دغسې 100 کاله تر امان الله خان غازي پورې دا تاریخي قدامت لري. دغسې ښه خبرونه د هېواد د ملي شتمنیو په اړه باندې د خلکو دپاره ډېر ښه تمام سوي دي. د دې سکو ترڅنګ یوه دانه تبرزین هم شامل دي چې خاص تاریخي قدامت نه لري، خو هغه شکل یې ورته ورته دي او په لږ وخت تېرېدو سره به هغه په تاریخي ابدو کې حساب سي. اطلاعات فرهنګ ریاست د معلوماتو په اساس دغه ټول توکي د تثبیت څخه وروسته نندارې ته وړاندې کوي. د افغانستان په تاریخ کې دا تر ټولو بډایه سلسله ده چې اوس یې تاریخي آثار نیول سوي دي او دغه به د دې څخه وروسته خارجیانو او داخلي افغانانو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي شتمنیو، د افغانستان د کلتور او فرهنګ ځینې نښې نورې هم شته چې اطلاعات کلتور ریاست په دې وروستیو کې مثبت اقدامونه کړي دي. زموږ هڅه دا ده چې دغه ټول خبرونه تر ولسه پورې صحیح سلامت ورسو، تر څو د افغانستان ملي شتمنۍ پر ځای پاتې شوي.